سورت زاریات نازل شوه پس سورت احقاف نا. مخی سورت کی ذکر دا دعویو دلتا اقا دعوی بیا ذکر کے لگ او وی چه انما توعدون لصادق دا قبرون چکم در آواتلو خبر پدی مخی سورت کی بیان شا دا رشتیا دا خام خواب دا قبرون دا خلق راوزی لگ دعوی دا سورت چرا آغا دارا چه انما توعدون لصادق. خلاصه دارا سورت کی داولنا شواهد اربعی دی او بیا ورستا زورن دا منکرین تا او بیا اثبات دا بشارت تے دا متقیان پا سر دلیل عقلینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنوم دا غلا چه کمال دا غد پارده ناغا خلاف د خپل وعده نه کېلګ. رحمان ذات ته عام کړي د خپل مخلوق ته نعمت د ایجاد ټولي موجود کړي. رحیم ذات ته خاص کړي په توفیق باندې هغه چاله چې خوښي شي د بندګانو نه تیاری کول د ورځې رښتینی لپاره. وذاریات ذرون فالحاملات وقرا. دی بارے کې اختلاف دی چې دا صفاتونه د چا دی لګ. نو یو قول دا دی چې دا صفاتونه د یو موصوف د پاره دی. دا ټول د یو موصوف د پاره صفاتونه دی لګ او موصوف یې سره هواګانې ریا او معنی وکوس گوادی اغا هواګانې چې اول زون کې دي اشیاء لرا پاول زول سلام. گوادی اغا هواګانې چې بارون کې دي ورې زلرا وقرا په باران. پس گوادی اغا هواګانې چې روان دي یسرا فاسانتیا باندې. پس گوادی اغا هواګانې چې تقسیم کون کې دي ورې زلرا. گوا پدې دي چې انما توعدون لصادق. تاسو سره چې کوم وعده کیږي دا رشقا مخارج دي. جواب قسم بدای نو دا ټول چې دا هواګانو حالات دي کې زنه چا د سیویلو چې نه دا موصوفات چې دا بدل زاریات کې یو قول بل داره چې زاریات چې دي موصوف د دې لپاره بل راو باسه مخکې کې موصوف چې وناغه الرياح او چا د سیویلی چې مناتنا النساء والوالدات دویم قول پکې داره او دې توجیه باندې زروان چې دام مفعول مطلق ویل تزرو او زروا چاغی چې خپل بچیا چي او راوړي پراوړل سره زاریات کې دویم قول داول دیرسته کې فل حاملات کې دی حاملات نو څه مراد دی لګ. یو خو مخکنه قولو چې مراد د حاملات نام موصوفي هواګان او چا ویل چې حاملات نه مراد الصحاب الحاملات هغه ورېږي دي چې هغه بارون کې دی وقرا باران درام. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. جاریات کې یو خو مخکنه قولو چې هواګانې ته مراد دي او چا ویل د دې نه مراد سفن دي کشته دي او چا ویل د دې نه مراد دي کواکب ستوري ته مراد دي لګ. نو گوادی اغا ستوري چې روان دي اسراف اسانتیا باندې فالمقسمات امرا. یا خدا هوای چې دای موصوف دي لګ رياح او یا ملائکه ته مراد دي چې تقسیم د رزقونو کوي لګ. تقسیم د رزقونو کوي الله په حکم باندې چلاو تسوي دل دمرا ورکا دل دمرا ناغي موافق تقسیم کوي. چا د څه کلیدا چې زنی دی یو موصوف د پاره صفت ګرځولې زنی د بل موصوف د پاره تقسیمي کوي. دا گوادی پدې چې تاسو سره چې کوم وعده کی خامخا رښتیا ده. کوم یو وعده
چې یوما مخکې تیر شو یوم الخروج دا سی ورځ را روان ده چې انسانان به د قبرونو راوځي دا د دې ملائکو د دې هواګانو د دې کشتو د حالات د دې ورځو د حالات په دې گواهی چې دا سی ورځ را روانه چې دا خلق به خامخا د قبرونو راوځي لګ وان الدین یقینا جزاء او حساب لواقع خامخا واقع کیدون کړي حساب را روان ده والسماء ذات الحبك قسم دې پاسمان باندې چې ذات الحبك چې کېست ستورو والا ده یا حبك غلار توي چې دی وبو کې هوا جوړه کیدس او چا ویلي حبك سره دي ستورو توي لګ گوانه اسمان ذات الحبك چې کېست ستورو والا ده گوا پسره چې انکم لفی قول مختلف یقینا تاسو وی په بار د قران کې په وینا مختلفه کې سو قران ته شعر وای سو کو ته کہانت وای سو کو ته نبی ته کاهن وای سو کو ته شاعر وای سو کو ته مجنون وای یو فقان هو اړول کیږي د قران نه من هغه سو کا او فکا چاغاړ ول شوی وی د ایمان نه قران سره دا چا تعلق نه چې کوم سره د ایمان نه اړول شوی الله ول توفیق دا ورکړي د قران دا انه ضمیر دی قران ته راځي یا نبی ته او یاد سی وکا انه د دی وجه د مختلف قول د وجه اړول کیږي د حق نه انه د دی مختلف قول د وجه نه غسوک چې اړول شوی د مخکنا فیصله د شوی تبادشی الخراسونا اغا خلقا چاگئی اٹکل وینا کونکی پتوک بانی خبر کئی قتل مانا لعینا تبادشی لگ عبداللہ ابن عباس وی قتل اے لعین الخراسون بس اسی خبر کئی چه دلیل نلری او نو تا حقیقت دا خبر معلومی لگ دا خلق دے چه دی فی غمرا فنشک او پا جہل کے او پا غفلت کے ساہونا نا خبران یسالونا تپوس کې یا نا یوم الدین کله به ورځ د جزاء قیامت وکړه راځي او دا سوال په طریقې د استکبار باندې جواب دادی او ما ورځ به عمر النار چې دی با پور باندې یفتنونا وسوځول شي معنا يعذبون عذاب د جهنم باندې بری الله وسوځي یا یحرقون او تویلې وشي وسکه فتنتکم عذاب تاسو هاذا الذی داغ عذاب دے چوی تاسو پدی بانی تستاجلونا چه تاسو با جلتی کولا هاذا الذی داغ عذاب دے چوی تاسو چه پدی بانی بم ٹوکی کولی او جلتی مکا تستعجلونا او جلتی مکا بشارت ذکر کئی ان المتقین فی جنات و عیوب یقینا متقیان بئی پا جنتونو چینو کی آخذین ما آتاهم ربهم ابن جریر اس معنی کئی آخذین عمل کون کی دی پاغ احکام بانے چور کری دی تذری و رب دنیا کی خود جمهور علماء مفسرین بل معنی کئی چه آخذین ما آتاهم دا قیامت سر لگی قیامت کی چول اللہ کم نعمتون اور کئی نو دی باغ آخلی معنی قبلی بیرد آخذین ما آتاهم ربهم قبل وی باندې هغه نعمت لرا چور کلی دی ور کوي دی او تعرف د دې په قیامت کې شکر به وباسي او خپ مینه بیا اخلي او دوی معنا غوړه ذکر د مخکینه او درسته نه باس د قیامت روان دي نو دام د قیامت سره ولګول یقینا دیو مخکې د دینا محسنینا کار کوونکی کانو قلیلا من الليل ما يهجعون آیات کې دو تفسیر دي مشهور یو تفسیر مشهور دانه چې ما چې دې کنه دا ما یې نافیه دی او د سیمانه وکا کانو قلیلا من الليل ودی لک د شپې نه ما يهجعون ما ینامون چې خوب به نه کاوله دا معنی چې نه د شپې لګي سبا د خوب نه کاوله نو سمانا
یعنی دا چې شپه به دی نه تېرېدله چې دی به پکې تهجد نه که هره شپه کې به تهجد کول اگر چې لږ به کول خو کول به لږ دې توجیه باندې ما نافیه دی او حجوع څه ته وایي نوم ته وایي او دې معنی کې خیر دا دی چې دا د ټول امت دپاره په دې عمل کول چې دا آسان دی نو کانو قلیلا نو دی لږ د شپې نه ما ینامون د شپې دې کې دام یاد ساته که د شپې په اوله حصه کې ته یو 2 رکعاته مونځ وکړې که نه هم د دې یاد په مصداق کې به راځي لږ ساعت چې په مانځه باندې ځان بې خوبه کړي نو بس د یاد د شپې 2 رکعاته تهجد وکړي هم د دې یاد ته لاندې راځي کانو قلیلا من الليل ما یهجعون خو یو دویم تفسیر دی عبد الله ابن عباس او د ډېرو مفسرین نه نقل دی چې ما زائد دی لږ کانو قلیلا من الليل ودی لږ د شپې نه یهجعون خوب به کول لږ به د شپې خوب کول نو معنا څه یې نه ټول شپه به تهجد کول څه لږ غونته به بي خوبي وکړه دا خوب به لږ غونته کاوله کا ټول شپه به بي خوبي وا او دې توجیه باندې دا ما چې دا ما زائد دی په دې توجیه دا توجیه خو ډیره مزیدار ده خو داسې خلک کم دی لږ چې هغه دې ټول شپه ته عبادت کوي او لږ غونته دې خوب کوي او بیا لا خجوع په عربی کې معمولی خوب ته ویل او درې بیا من القلیل من الليل تاکید ولو کو په قلیل دا معنا ده ډیره مزیدار ده خدای عمل د پاره ډیره مشکله دې توجیه به څه معنا کې کانو دې قلیلا لگا د شپې نه ما یهجعون ما نه ینامون لګ د شپې به لګ شپه خوب کاو اکثر به تهجد او عبادتونه کو د شکار چې دی وس متکفین نشي کولای نو پات صلا نور خلک چې اعتکاف تناسی او غیندا نه کوي چې کنه شپې بر اکثر د ډیرو خلکو اعتکاف نه سبا عبادت یې غب شب نه د اعتکاف داغي چې کوم مقصد دی ناغي تلک سوچ کول غواړي کانو قلیل من الاحنب ته چا د آیات وا هغه ول زه د آیات مصداق والا نه مالک زه د آیات لاندې نه راځم یعنی دا چې خلک په دنیا کې ډیر کم خلک لري چې هغه با اکثر عبادت کې د شپې او لګ به خوب کې لګ آیات کې او په معنی دا هغه ډیره مزیدار ده او آسان ده چې قلیل من الليل ما یهجعون د ما خام نه ما خوستنه پورې جمعات کې چې څوک ناس کی لګ او عبادت کې او مونږ کې لګ دام په یاد کې راځي لګ او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت هم دسیو طریقې هم دا ولګ کله کله به سکا ما خاموز به چې وکړو په نفل وو ولاړو سنت او نفل به کول تر دې پورې چې ما خوستان ټیم برابر د ما خام نرستا صحیح حدیثو کې راځي خاص مقدار مونږ نه دی ثابت لګ چې یا به کنه دوکه یا به کنه دو سنت خو ثابت دي په صحیح خدای دې نه زیات نور خاص مقدار د مانځه نشته لري چې ځنه خلک عام خلک وي شپږ رکعات توابین دي د ماقام د مانځه هغه حدیث خو دومره ضعیف دی لکه د موضوعیت درجه ته رسیدي او د صحیح حدیث د اوابین مونږ د سار د ساق دي تویل شوی چې کله د وخانو د خپې سوزي د غرمو دوه دغه ټیم کې مونږ د تر اوابین مونږ ویل او د سی حدیث شتا چې محمد رسول الله د ماقام باندې رسته ولاړ دې مونږ کوي تر دې پورې چې د ماخستن د مانځ ټیم راغی دی آت کې او ډیره د دینه خاصانه معنا چې کانو قلیل من الليل ما یهجعون معنا د ماخستن مونږ به کولو د دینه به مخکینو د کېدل او د جمع سیوی د ماخستن مونږ کو دا یو لوی مقام دی د وجنا دا معنا آسانم دا او د عمل لپاره ډیره مزیدار ده وبالاسحار په وخت چربان کې هم یستغفرون دی بخنه غواړي د الله نه ټول شپه عبادت مو کی او چې چربان شي الله هم بخنه غواړي ناز نه کوي په خپل عبادت باندې تکبر نه کوي په خپل عبادت فخر نه کوي په خپل عبادت وفي اموال اندرې په مالونو کې سوي دا سوالګر والمحروم او د بے سوال لپاره یوازې نه چې
ځنې سړی عبادت بدني ته زور ورکړي ندام کا خبره ده خو د جنت د نعمتونو لپاره د خپل مال کې صحیح حصہ مقرر دو قسم خلک دی اقول مال ورکا څوک غواړي اقول ورکا او محروم که څوک نه غواړي هغه ورکا ولګ او دانګي سائل سره سائل دی او محروم د زناور دی لګ وامه خچر دی وغیرہ په کور کې ناغیلم په مال کې صحیح حصہ ورک او خبردار چې دی کې هر قسم نه پقه په یاد کې داخلي ګرځي او فینار دی او پس مکه کې اشتره نه کې د یقین کوونکو لپاره او تاسو په نفسونو کې نه فلا تبصرون دمر سنین تاسو ستا په نفس کې هم د توحید ډیر دلایستا خو کته ته لګو ګورل او فی السماء او پاسمان کې رزقکم سبب د رزق تاسو لري مخکې می بقره کې ویلو چې رزق کله په معنا د مطر سره دی لکه نو اسمان کې ستاسو رزق لري معنا مطر کو او باران ته رزق ولوي ځکه دا سبب دی د رزق لپاره او دا معنا کې رشي تقدیر د رزق فیصله د رزق لپاره په اسمان کې کیږي و ما توعدون او عذابون برری چې کوم وعده تاسو سره کې فورب السماء والارض زمان الله وی قسمی فرب د اسمان او د زمکه باندې انه چې دا ما توعدون لحق دا د سیرشتیا خبره ده لکه څنګه چې تاسو تنطقونا خبرې کوي دسه ستاده خبره چې خلې نه وځي یقین راکړه دارنګ دام یاد ساته کوم وعده چې سکیږي دام یقین خدای انه سبیل قران تمراجه کا چې دا قران د حق دی لکه مثلا به معنا پاسره جوړیږي پرې ځکه تشبیه د کلام الله د کلام د مخلوق سره ترشي ورکوي هل اتاکا حدیث ضیف ابراهیم المکرمین تر اخره پوری ذکر تخویف دنیوی پاقوامو 500 باندې ذکر کړل سره دلایل عقلیه او نه په اثبات د قیامت اخر کې به تسلیه وی نبی ته ایا راغله تا خبر د ملمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزتمن ملمانو کله چرال د ابراهیم علیه السلام خاطانو فقالوا سلامان وی ویل من سلام کو سلام قال ابراهیم علیہ السلام والسلام مانا سلام علیکم قوم منکرون تاسی او قوم ناشنا دا قوم منکرون ظاهر رسم علمی دا ابراهیم علیہ السلام قولو او چاویلی چې دا قول دی الله دی چې الله وی قوم منکرون فراغ الى اهلی نو پټ غنتراغ ابراهیم علیہ السلام خپل کور ته نو راي وړو بی اجلن سمینا دا چې خو چې سورب خيو یا بلات کې ته حنیز ویلې ورته شوی ولګ نزدې کو دیتا قال ویلا لا تاكلون يتاسن خري نه ابراهيم عليه السلام په غيب پیدو او نه ملائکه ته پتاوا چې ګنه دنه موږ لخله خیر چې دې ګنه هغه لا ورته ایلګ دوانه په غیب باندې نه پیدا فقربه ویلې نو ویل لا تاکلنا ولی خوراک نکوي تاسو نو پټه وساتل د دینه خي پیر لران او بیا یو تخکار کړه مخکې سورته حجر کې تیر شیو 250 سمات کې ان منکم وجلون نو قالوا هغه وتویل لا تخفوا يريكم وزير ولا ورقو في ولك في باني فاقبلت امراته في سرا را لخذ ده في سرا سره سره معنا فی جماعت الملائکه د ملائکه په جماعت کې رااله او چا ویلي سره رااله کده د فی سرا فی حسرا اکراموي او چا ویلي سرا حیرانتیا کې لګ ډېر حیران او چې تاج او چغې د خلینو وختل او ډېر حیران حال کړه نورانا خذد د فی سرا پډیرا حیرانتیا کې او یا په جماعت د ملائکه فسکت وجان وی واقفل مخلرا اکثر خلک څه معنا کوي دا نه ثابته سره د معنا کې دریچاو کړکای کې لکه خدای
د سره معنا په دریچی یا کلکې سره په یو کتاب کې نشته. سره یا جماعت د ملائکو یا حسرت یا تعجب یا حیرانتیا لل. نو وی وا وجا خپل مخلرا دای ولی ودا عادت تخو زدای شکل د حیرانتیا خبره واوري مخله یو وار ور کله سکت وجهها وی وا خپل مخلنا وقالت وی ویلی عجوز ناقیم ز بډای مشنډا. نو قالو تویل ملائکه ذالک تبم دغسی استار ویلی یقینا د الله حکمتون والده او پوی دی. قال نو ویلی جی ابراهیم علیہ السلام سره لوی مقصد تاسو یې را لګل شو ناغي ویل موږ را لګل شو قوم مجرمانو ته چرولېګو په دیو باندې حجارتا من طین کانی د جوړ شوی د خټینا مسومتن نکی په لګول شي په دی باندې ستا درب په نسبانه د مشرکان لپاره. نو منګه روي سلام چال راچو په دی کې د مؤمنانو نو منګ پکې ونه مندو په دی کې سوا د یو کورنا من المسلمین د مسلمانانو نه. مؤمنین دا د زړه سره تعلق ساتي او اسلام چې دا د ظاهر او د دې نزنی اهل علم دا استدلال کوي چې ایمان او اسلام دوانه یو شی دی. ولی یو ځل یو ته مؤمنین او بل ځل یو ته المسلمین و. خو ظاهر نه چې د دې سره تعلق د ایمان او د دې د کور سره تعلق د اسلام ولر. وترکنا فی آیات نو من پر خو دی وا په دغه ځکه نه کدا خلق لپاره چیرې دا صاحب درناک نام دوه مواقع او په موسی علیہ السلام کې شته د عبرت نه چکلا راولې فی موسی مان جاننا فی موسی آیا دغه د عبرت خبره شته. چکلا راولې کوم دلرا فرعون ته په دلیل خاربانه نو فتولا برکنه هغه چې روان شو د خپل طاقت د وجنه تولا یې مخې واړو د وجه خپل طاقت اراده او د خپل طاقت د وجه بتولا برکنه او یا رکن مناصر یعنی د خپل ملګرو سره منډکلا روان شو. نو مخې واړو د وجه د خپل ملګرو د خپل فوجیانو د وجه ناوی ویل دا ساحر دی مجنون او مجنون یا لیونه دی فاخذناو. نو راونی ومنګه د فرعون لراو د لخل لرانو ډوب میکله د لرا فدریاب کې ډوب میکله د فدریاب او دا فرعون چې ومولي ملامت کون کې او خپل ځان لرا درې مواقع او فی عاد منا جعلنا فی عاد آیا کله چې راولېګل موږ په دی باندې هوا شندان نه پرې خودلې چې شیلرا عقیم د دې په بارکه به خیره نه به پرې خودوي چې شیلرا چرات لا په دی باندې مگر او بغیر سواغا کرنی په شانت د زوړ ډوکی زره زره باندې او فی سمودا سلون مواقع پری خو دی وا په سمودیانو کې منګه د عبرت خبره کله چې ویلې شو دې ته مزي حاصل کې او پیدې حاصل کې تر یو وخت پورې مراد تمتع نشری تمتع هغه سورہ دې لکه ژوندۍ وسیږي لکه مخکې سورۃ یهود کی تفصیل تر شو. نو دای سرکشی وکړه د حکم دربنا نو ونیول دی ولرا چغین او د یو بل ته قتلې نی وسو من قیام دو درېدلو یا د مقابله کولو نو دی منتصرینا بدل خستون کی وقومنو پنځه مواقع واهلكنا قومنو تبا کلیو منګه قوم دنو علی السلام لرا من قبل مخکی یقینا دیو قوم دسه قوم فاسقین بدکار دا بدکار قومو ذکر الله تبارک والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. د دې نه اثبات د قیامت د پاره دلایل عقلی دلته بیان والسماء بنيناها بأيد. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د الله چې کوم ید دینو یا ید رضی قران کې یا یدین رضی یا یدان رضی داغه جمع نشته د قران او اید فعل وزن دې دا د مصدر صيغه ده. والسماء ذکره المانی وی
ای بی ایدین ای بی قوه، قاسمی موی ای بی قوه. څومره تفسیرونه چې ګوري دې کې د څه چې کنه تعویل دیو کړه، تعویل نه دا یاد مفرد نه دی بلکې ای دې کې معنا دا د مصدر صغیر، یعنی ما په خپل په قوت باندې اسمانون الله وی جوړ کړي. وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ، او یقینا موږ یو پر اخره اوستون کې په اسمانونو کې، او یا قادر یو د دې په جوړولو باندې. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمکا غوړولې موږ دې لرا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، نو ډېر ښه غوړون کېو دې زمکې لرا. ماهدون د دنیا د ذریاتو د پاره مې ډېره ښایسته غوړولې ده چې انسان پکې څه کوي کنه هغه پکې کولای شي. او د هر یو شینا خلقنا زوجین، پیدا کړی موږ جوړې هر یو شي کې جوړې شته، مذکر او الانثى، اسمان او زمکا، نور او سپومۍ، عرش او کرسی، هر شي کې جوړې پکې ده. دی بوټو کې په هر بوټي کې نر مذکر او مؤنث پکې. د دې لپاره تذکرونه چې تاسو نصیحت والے او آیات کې د دې نه قیامت لرا. ففروا الى الله، چې کله د باندې غفلت راشي کنه نو ففروا الى الله، ځان وتختی تاسو. ففروا وتختیږي الى الله، الله څه شي نه وتختیږي. یو خدای چې من مشاغل الدنیا، د دنیا د کاروبارونو بس ډېر دی دنیا طرف ته منډې ډېرې مو وي، الله طرف ته ډېر منډه وي، و تختیږي د دنیا د کارونو. او یا ففروا من الناس، ډېر د خلکو سکه نه پاسه ملګ. ففروا الى الله، الله سره ملګ. دا معنی سیدا چې د شرک نه و تختیږي، د معاصیو نه و تختیږي، د الله توحید دا او د الله طاعت دا فاک اصل کې اذا كان الامر كذلك ففروا الى الله، الله سره تعلق جوړ. لوی کماندار چې انسان د الله سره تعلق جوړ شي. ففروا الى الله، وتختیږي الله تا زیم استاسو لپاره د الله تر نه يرون کې احکام. حدیث کې چراغلی فر من المجسوم كفرارك من الاسد. فر تکي فر من المجسوم، فر يفر د سیموای چې فر من المجسوم هغه د امر صيغه به نه سيږي. فر من المجسوم كفرارك من الاسد، ففر تفرون وصل تا وګورځي دلته فا مکسور په دا بل پاچې د تفرید با زیم استاسو پارا يرون کې اخکارا. ولا تجعلوا مع الله الها اخر، دته تفسیر د فرار ویل مگر دوی د الله سره اقدار دا بندګي بل زیم استاسو پارا يرون کې اخکارا. کذالک تسلیه دا سي نبرات له عقل کو ته چې مخکیو د دینا یو رسول مگر هغه بمویل خپل پیغمبر ته چې ساحر او لیونه دی. ایا دای وصیت کوي او بلتا فدی باندې بلکې دی قوم تعاون سرکشا فتولانهم، پس د بیان نمخت نواله ولک نه ته پیغمبر بملوم ملامت په تولی باندې پس د بیان. او یا پس تبلیغ نه تاسو کې نشي ملامت کولای چې ولې تلاړل لګ. وذکر او ته نصیحت ورکا په قران باندې خلقتا. فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت یقینا نصیحت د قران فائدہ ورکوي مؤمنانو ته. نصیحت ورکا ځکه نصیحت د قران مؤمنانو ته فائدہ ورکوي. دا یاد ساتل غواړي مؤمن چې قران اوري خامخا ولا فائدہ ورکوي، ځکه فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نوی دی پیر دا ټکی اصل کې د ففروا الى الله سره الله ته زکه وتختی تاسو الله د عبادت د پاره پیراږي. ما الله ویني پیرا کړی پیران او انسانان مگر د دې لپاره چې د بندګي وکي زمان. سوال د سره چلاوي ما انسانانو پیران په دې اراده پیدا کړي چې دوی به زما عبادت.
نو ډیر خلک د الله عبادت نه کوي، ډیر انسانانو بیا او حال دا دی چې تخلف د مراد د ارادې د الله نه راځي لګ. جواب د شری دیتا یا خود سیوا الا ليعبدوا الا لامرهم، ما نه پیدا کړی پیران او انسانان مگر د دې لپاره چې زبو ته امر کوم د دې خبرې چې بندگی وکي زما. چا دې سی ویلي چې دا الا ليعبدون اقرار کول دي د الله په عبادت وا، او هر څوک د الله د بندګۍ د اقرار کوي. خو بیا په دویم سوال د سراجی لګ مخکې تیر شیو ولذالک خلقهم، او دلته وی چې ليعبدون، ما پیران انسان د دې لپاره پیدا کړي چې ليعبدون، او مخکې ویلو چې ما دا پیران انسانان د اختلاف د لپاره پیدا کړي ولذالک خلقه. او کله وی چې دا انسانان او پیران د الله جهنم لا پیدا کړی دی. مخکې مې د دې تطبیق کړو، یو غایت چې وی غایت تکوینی وی، یو غایت تشریعی. دا نور چې کومه غایې وی د تکوینی غایې وی، او تشریعی غایت دار چې الا ليعبدون. قرطبی به ليعبدون معنا ليوحدون، او دا دنګي چې الله او پیژنې دی. ما اوریدو زنوانم د دینا مرزکن سروزی، مال دی روسی نه راکې، او نا غوانم د دیونه یتیمون چې مال روټي راکې دی. د څه مانم سیدا نه غوانم د دینه رزق د دی لپاره. تا باندې دا نه چې کنه تبر ځان د رزق پیدا کون کې د رزق ستاسو الله دی، او نه الله وي زه نوکرانو پشان چې مولاتنا خپل ځان د رزق او طعام غواړي هغه دنه نه غواړي، بلکې یقینا الله دې روزي ورکوونکې ذل قوت المتین، خاوند د قوت مضبوطه. فإن الذين ظلموا ذنوبا، پس یقینا دا خلق لپاره چې ظلم کړي ذنوبا شته برخه د عذاب. ذنوب ستوي نصیب من العذاب. ذنب اصل کې دکې بوکې ته ویل کی. حدیث کې چراغلی سړی په جمعات کې 14 مات کو رسول الله ویل یو ذنوب راوړی. نو ذنوب ستوي دکې بوکې ته دې کې مراد د ذنوب نسره حصہ د عذاب پشان د حصے د ملګرو هلاک شو د دیوبانی. نو دې جلتی نه کوي تبایرا خلق لنا چې کوپرې کړي د پاغ ورس کې چې دې سره وعده کړي شي. من معنا فی په دا ورس کې چې دې سره وعده شي. سورۃ کې صفات د متقینانو او ذکر د حکمت د خلق الانسان.